بیا هم ستړي مشئ په دې هیله چې لنډه دمه مو اخیستې وي خو به د شوي راڅخه نایسته یا ادبي بنډار خپرونه د خپرونې کوربه زه احسان وطندوس او زموږ دروند میلمه یحیی سمون. سمون صاحب زه په دې وخت کې ستا نه یو بل غزل اورو. دوستان په تمه دي چې سمون صاحب به راته غزل وایي. مننه وطندوس صاحب. غزل به وایم خو د غزله مخکې وایي چې دا ساده هم دی په ما ګران هم دی، دا ساده هم دی په ما ګران هم دی، ژوند که لږ سخت دی خو آسان هم دی. باران اسمان پړقېږي او د رضا هم کېږي، اسمان پړقېږي او د رضا هم کېږي، دا ستا یادونه دي باران هم دی. او سمون کې ښه صفت له کومې راغی، سمون کې ښه صفت له کومې راغی، سمون که ښه دی خو لږ وران هم دی. ډېر ښه، ډېره مننه سمون صاحب. کور مو ودان، ښایسته غزلې مو راوړي دي، لیدونکي به یې هم اوري، خوند به ترې اخلي. سمون صاحب دا راته وایي چې په څومره ادبي غونډو کې مو برخه اخیستې ده؟ وطندوس صاحب غونډو کې خو مو ډېره برخه اخیستې ده، مشاعرو ته تللي یو، موږ په خپله یو ادبي بهیر هم لرو چې په میاشت کې یوه ناسته کوو، هغې ته خواره میاشت ورځو، داسې غونډو ته هم ډېر تللي. مننه. هغه وخت چې د شعر و شاعرۍ سره د مینه وه خو مګر شعر دې نشو لیکلی، د اوس وخت سره څه توپیر کوي؟ اوس ډېر توپیر لري وطندوس صاحب چې هغه وخت کې خلکو دومره نه پېژندو لکه اوس هم چې څومره پېژني. لومړنی شعر مو کوم یو که په یاد درځي یو څو کرښې لیدونکو ته ووایي؟ وطندوس صاحب لومړنی شعر به راته نه یاد. ښه، لومړنی شعر درته همدې زده. کله چې لومړی شعر ولیکه څه احساس مو کوه؟ زه خو ډېر زیات خوشحاله وم چې شعر مې لیکلی ده، خو بیا چې مې چاته لوسته نو هغې به چې ډاډ نه راکوه ډېر، نو په ځای دې چې ډاډ راکړي نو رټل هم به یې دا څه کوي شعر داسې وي. خیر دی. نو په لومړي سر کې یو څه ستونزې د وخت په تېرېدو سره نو بیا هر څه هوارېږي. سمون صاحب څومره وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته مو مخه وکړله؟ زما تقریبا دا 4 کاله کېږي، 4 نیم. په دې 4 نیمو کالو کې تاسو څومره شعرونه لیکلي دي؟ بس یو 100 پورې شعرونه مې لیکلي دي. نه هغه 100 پورې هغه شعرونه دي چې تا انتخاب کړي دي او که نه ټوله مجموعه همدغومره دي او بیا چې انتخاب کړي دي هغه کې بیا لږ راکړي. سمون صاحب په دې وختونو کې خو تاسو فکر کوم چې کتاب هم چاپ کړی دی، د هغې مبارکي درته وایم. ډېرې زیاته مننه. نو سمون صاحب دا راته ووایه چې دلته لیدونکي زموږ خبرو ته فکر کوم ډېر خوشحاله نه شي، شعرونو ته به ډېر خوشحالېږي. زه ستا نه بل غزل اورو. مننه. خو سمون صاحب یو خبره په یاد وساته چې دا غزل به راته په ترنم کې وایي، ځکه ستا غږ او انتخاب دواړه ښه دي. وطندوس صاحب ستا غوښتنه ده، که ستوني تکلیف هم لرم په دې هیله یم چې ښه یې وکړم. کینه مړه زما تر څنګه، کینه مړه زما تر څنګه، څکې مړه لا چې لونګه، څکې مړه لا چې لونګه. راشه کنه ته چرته لاړې، راشه کنه ته چرته لاړې، راشه کنه تنګ شوم له ژونده، څکې مړه لا چې لونګه، څکې مړه لا چې لونګه. سپینو غر کړم تور نه خوښومه، سپینو غر کړم تور نه خوښومه، زار شم زه له غنم رنګه، څکې مړه لا چې لونګه، څکې مړه لا چې لونګه. ستا غمونو زه داسې کړمه، ستا غمونو زه داسې کړمه، چرس هم سکما سره د ونګه، څکې مړه لا چې لونګه، څکې مړه لا چې لونګه. غږ چې راته د سمون راشي، غږ چې راته د سمون راشي، ورلا راشم په ډېره منډه، څکې مړه لا چې لونګه. کینه مړه زما تر څنګه، کینه مړه زما تر څنګه، څکې مړه لا چې لونګه، څکې مړه لا چې لونګه. واه واه واه، ډېره مننه سمون صاحب. کور مو ودان،
چې داسې ښایسته ښایسته غزلې دي لیدونکو ته راوړې دي، لیدونکو په دې هم خوند اخیستی وي. سمون صاحب که دا راته ووایي چې هغه څه دي چې د نورو شاعرانو په شعرونو کې شته او ستاسې په شاعرۍ کې نشته، او هغه څه دي چې د نورو شاعرانو په شعرونو کې نشته او ستاسې په شاعرۍ کې شته؟ وطندوس صاحب فکر نه کوم چې داسې څه وایي چې د نورو شاعرانو په شعرونو کې او زما په هغې کې نه وي. ما داسې عامه شاعري کړې ده د وطن څه چې دي که نه، مثال که جانان دی، ګودر دی، نکریزي دي، بس که مینه ده، که ناخوالې دي، دا ټول مې په شعر کې راوړي دي او فکر نه کوم داسې څه وایي چې زما په شعر کې به پاتې شوي دي. ستاسې د شعر و شاعرۍ ډېره برخه کومه ده؟ حماسي ده، عشقي ده؟ زما عشقي هم شته، حماسي هم شته. ډېره برخه کوم؟ ډېره برخه بیا عشقي ده. عشقي غزل ډېرې لیکلي دي. ولې عشقي غزل ډېرې لیکي؟ نو دا خو د زړه دغه دی. نن صاحب سمون صاحب دا راته وایي چې ستاسې له نظره که څوک غواړي چې ښه شاعر شي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟ وطندوس صاحب ښه شاعر هغه دی چې په شعر کې احساس ولري، عاطفه ولري، ښه پیغام چې ولري که نه، نو بس همدا ښه شاعر جوړېدلی شي. چې شعر پیغام ونه لري فکر نه کوم په چا باندې څه تاثیر ولري. مثلا که زه غواړم چې شعر و شاعري شروع کړم کوم ټکي باید په پام کې ونیسم؟ ته خو د ما نه ښه شاعر یې. نه ستا نه ښه شاعر کېدلی نه شم ځکه نو سمون صاحب لیدونکو یو ښه شاعر دی او د ښه شعر سره د ښه شعر تر څنګ ښکلی غږ هم لري. نو دلته لیدونکي وایي چې زه له تا نه بل غزل اورو خو په ترنم کې سروکې به ورته وکړم. سروکې به لا خوند وکړي. یو څو ټپې به پکې راواخلم. سروکې دی وایي چې تا خو راکړې دي په زړه سوي داغونه، ګودر او رانشې تل دې یادومه. تا خو راکړې دي په زړه سوي داغونه، ګودر او رانشې تل دې یادومه. یا خویندې د ورور له کوره څه وړې، خویندې د ورور له کوره څه وړې، خواره زلفان په وګوړي په ژړا زینا، ګودر او رانشې تل دې یادومه. یا ورور جانې خړو خاورو زوړ کو، ورور جانې خړو خاورو زوړ کو، خورې جامې وتو کوي چې را بشنا، ګودر او رانشې تل دې یادومه. یو ولې دې بن را باندې وکړه، ولې دې بن را باندې وکړه، کور مې کولو زوی به خدای نه راکونا، ګودر او رانشې تل دې یادومه. تا خو راکړې دي په زړه سوي داغونه، ګودر او رانشې تل دې یادومه. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ سمون صاحب. کور مو ودان نو ښایسته سروکې دي دوستانو ته راوړی و، ښکلې ټپې دې پکې راونغاړلې. مننه. سمون صاحب دا راته وایي چې د شعر و شاعرۍ تر څنګ په نورو څه کارونو بوخت دي؟ وطندوس صاحب په خپله زه محصل یم د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د پښتو ادب څانګې زده کړیال یم، فعلا اوس هم په درېیم ټولګي کې زده کړې. ډېره مننه. سمون صاحب دا راته وایي چې د سپورت سره علاقه لرئ؟ هو بالکل. ولې کومه لوبه دې ډېره خوښېږي؟ زما خو چون دې وخت کې ډېر عام دی کرکټ مې ډېر زیات خوښېږي. په کرکټ کې کولی شي بالر یې بیټسمین یې؟ زه خو بالر هم یم او بیټسمین هم یم، نو دواړه شم کولی. یعنی آلراونډر یې؟ هو بالکل. کله داسې کېږي چې یو چا ته دې بال کړی یو شپږ چکۍ در باندې وهلي؟ داسې وخت به نه یې راغلی. او داسې وخت راغلی تا ویل زه بیټسمین هم یم، تا کله په چا باندې شپږ چکۍ وهلي؟ نه، 5 پورې مې وهلي، شپږم هم نه لګېدل. بیا هم تکړه یې. ښه، ډېره مننه. خوشحاله اوسېږئ. د زړه راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، تاسې ادبي بنډار خپرونه له زړه ټلویزیون څخه ګورئ. مننه سمون صاحب.
داسې به کومه پوښتنه وي چې ستا په زړه کې ګرځي راګرځي دغه وروستۍ شېبو ته نږدې شوي یو چې ما در څخه نه یې کړي او زړه کې وایي چې کاشکې دا پوښتنه نه وطن دوست کړې وي هغه به کومه پوښتنه وسي؟ نو وطن دوست صاحب ټولې پوښتنې دې وکړي فکر نه کوم که کومه که داسې پوښتنه پاتې ښه ډېره مننه. نو سمون صاحب په وروستیو کې یو غزل درنه اورو بیا نو راځو ستا پیغام ته بیا نو خپرونه راکاږو. غزل درته وایم وطن دوست صاحب وایي چې قوم د پښتون وژني دا نظام د پښتنو مري چې قوم د پښتون وژني دا نظام د پښتنو مري قسم دی د پښتون په مرګ سره به دا پښتو مري دا نیم خوځا جنګونو او چاودنو کې تالا شو دا نیم خوځا جنګونو او چاودنو کې تالا شو دا نیم ځوانان مو ولې په دې بنګو په نشو مري ته څه وایې چې د چم شرابیان ټول به خفه نه وي ته څه وایې چې د چم شرابیان ټول به خفه نه وي چې کله په یو کلي کې ساقي د میکدو مري او زه نه یېرېږم مرګ نه خو ما مه اخله ای خدایه زه نه یېرېږم مرګ نه خو ما مه اخله ای خدایه دا ځکه چې په ما پسې مې سم زما ببو مري دا بعضې مینان خو د بنګړو په شرنګ ژوندي دي دا بعضې مینان خو د بنګړو په شرنګ ژوندي دي دا بعضې مینان په شرنګولو د بنګړو مري او سمونه پښتون مړ دی مکتب سوی کتاب سوی سمونه پښتون مړ دی مکتب سوی کتاب سوی ای ربا پښتانه به نور تر کومې وترسو. ډېره مننه ډېر ښه. کور دې ودان چې راغلې برخه تر سره واخیستله سمون صاحب په وروستیو کې که د ځلا راډیو ټلویزیون لیدونکو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني. ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب. زه به دومره ووایم چې خپلو هېوادوالو ته چې له جنګ څخه خلاصونه واخلي او تعلیم ته مخه کړي همدغه یوازینی دغه چې دی تعلیم دی چې موږ د نورو هېوادونو سره سیال کولی شي او د نفرتونو څخه ډډه وکړي مینه وکړي بس مینه وویشئ مینه وکړي. ډېره مننه. کور دې ودان سمون صاحب چې راغلی زموږ دعوت دې ومنه ډېره مننه هر کله راشئ. مننه وطن صاحب تاسو. د ځلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه ادبي بنډار خپرونه چې ما احسان وطن دوست ته د خپل تخنیکي همکار ظهیر الله ظهیر په مټ وړاندې کړله. تر بیا بلې خپرونه چې ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږم هر چېرې چې یاستئ خوشحاله اوسېږئ په مخه مو ګلونه.